سلامونه یو ځل بیا الله اميري یم. نن یو ځل بیا تاسو ته د ای اف جي کوین د زده کړې ویډیو سره راغلی یم. دغه ټوله طریقه چې څنګه موږ په ای اف جي کوین کې کار کولی شو، څنګه عاید ترلاسه کولی شو، په څو طریقو عاید ورکوي، دغه ټوله طریقه نن په دغه ویډیو کې تاسو ته ښیم. نو که چېرته تاسو نوي یاست، زموږ ویډیو په لومړي ځل ګورئ، زموږ د چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ تر څو نورو دوستانو ته هم ورسیږي. راځو ویډیو په طرف. کله مو چې د ای اف جي اپلیکیشن خلاص کړو نو دغه صفحه به تاسو ته خلاصه شي. دلته که تاسو ته ښکاري یو اپشن نوی اضافه شوی دی د ایډز په نوم باندې. دلته موږ کولی شو چې ایډ وګورو یا د اعلانات وګورو. دلته یې لیکلي دي چې موږ تر 80 اعلاناتو پورې په میاشت کې لیدلی شو، یعنې 10 ورځو کې 80 اعلانونه باید موږ ووینو. په 10 ورځو کې که چېرته موږ 9 ورځې دا اعلانونه نه وي کتلي، هیڅ مشکل نشته دی. په 10مه ورځ یې هم موږ کتلی شو یا په 15 ورځې بعد یې هم موږ دا کتلی شو. 10 اعلانه کېږي، هر وخت چې تاسو یې کتلی شئ په میاشت کې کتلی شئ. او هره ورځ 2 اعلانه دي. نو ما نن اعلانونه نه دي کتلي، زه راځم اعلانونه ګورم. نن تاسو ته طریقه هم درښیم چې په کومه طریقه اعلان کتل کېږي. ولې دغه اپشن پکې اضافه شو؟ ځکه چې فعال اکاونټونه او غیر فعال اکاونټونه معلوم کړي چې څوک فعال دي او څوک غیر فعال دي. که څوک فعال وي اعلان به ګوري، که څوک غیر فعال وي هغوی به اعلان نه ګوري. که چېرته د 80 ورځو 80 اعلانه تاسو باقي شو، یعنې یوه میاشت تاسو اعلان ونه کتو، نو ستاسو اکاونټ به بند شي. نو تاسو بیا هیڅ ګټه تاسو ته به نه درکول کېږي. که تاسو سټیک هم کړی وي ګټه به نه درکول کېږي، فری مایننګ کې به هم ګټه نه درکول کېږي. راځو اعلان ګورو چې څنګه اعلان کتلی شو هره ورځ. په دغه ویو اډ باندې به ورته کلیک وکړئ. دلته مو چې کلیک وکړو دوستانو، لږ به ورته منتظر شو. دوستانو دغه دی موږ اعلان راغی او موږ اعلان په بخښنې سره ما آواز پرېښی و د ویډیو. دغه دی زموږ اعلان راغی او موږ اعلان ګورو. اعلان مو ختم شو. راځو دلته ورته کلیک اخلو. اوس راته وایي چې ستاسو یو اعلان پاتې دی چې ویې ګورئ. دلته راته ښکاري. اوس راځو بیا په همدغه ویو اډ باندې ورته کلیک کوو. اوس دا د بل اعلان راته راغی. هره ورځ تاسو ته مختلف اعلانونه راځي. تاسو 2 اعلانه باید وګورئ. هر اعلان 10 ثانیې وي، 1 دقیقه وخت مو نیسي. نو دا کومه سخته خبر نه ده، نه مشکل کار دی. هر څوک یې باید وګوري، هر څوک باید په دې کې برخه واخلي. نو اعلان وکتو نو ستاسو اعلانونه به نور خلاص شي. اوس راځو څنګه موږ په فري انکم کې کار کولی شو، په څو طریقو ګټه ورکوي ای اف جي کوین. لومړی طریقه خو دا ده چې موږ سټیکینګ وکړو. دا سټیکینګ له لارې موږ ته ګټه راکول کېږي. موږ څنګه سټیکینګ کولی شو، د دې په اړه ما ویډیو جوړه کړې ده. لاړ شئ هغه ویډیو وګورئ چې څنګه موږ سټیکینګ کولی شو. یو خو د سټیکینګ له لارې ګټه ورکول کېږي، بل وړیا عاید یا فري انکم دغلته هم لیکلي دي. زه تاسو ته در وښیم.